اسلامي امارت په تازه اعلان افغانانو زړونه وګټل. اسلامي امارت وایي په د هیواد کې د 7 میلیارد افغانۍ په ارزښت نوي روغتونونه جوړوي. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د سلواقع 15 لوګر ولایت ته د خپل سفر په لړ کې ویلي چې د دوی مشر ملا هیبت الله امر کړی چې د 7 میلیارد افغانۍ په ارزښت د هیواد په ټولو ولسوالیو کې نوي روغتونونه جوړ شي. ملا هیبت الله داسې مهال دغه امر کوي چې وار د مخه د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د ولسوالیو په کچه روغتونونه نشته او په نیمګړو روغتیایي مرکزونو کې بیا د وړاندې کېدونکو خدمتونو د کمښت له امله پراخ شکایتونه شته. مولوي نور جلال جلالي چې د لوګر په مخمدغې ولسوالۍ کې د وضعي روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتیایي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې ملا هیبت الله امر کړی چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د ولسوالۍ په کچه د یو روغتون جوړ شي او د دې لپاره یې نږدې 7 میلیارد افغانۍ هم ځانګړې کړې دي. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزیر په خپلو خبرو کې نه ده څرګنده کړې چې دغه روغتونونه به کله او څه ډول جوړ کړای شي. د خلکو نیوکې دا دي چې طالبان یوازې د دروغجنو تبلیغاتو لپاره ژمنې کوي خو په عملي توګه به هیڅ هم نه کوي. د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې تر بل هر وخته روغتیایي ستونزې مخ په ډېرېدو دي او په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له کمزورو روغتیایي خدمتونو څخه شکایتونه کوي. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې که څه هم روغتیایي مرکزونه شته خو په کپي ډول درمل د روغتیایي وسایلو د اسانتیاوو او درملو د نشتوالی له لویو ننګونو څخه ګڼل کیږي. غوښتنه دا ده چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ شته خو ستونزه یوازې د خدمتونو د کمښت ده چې باید په دغه برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې شي.